موږ په دې ویډیو کې غواړو چې د نوي افغانستان بنسټګر او د دراني امپراتورۍ لوی امپراتور احمد شاه ابدالي د ژوند د مهمو واقعو په هکله تاسو ته معلومات درکړو. نو هیله ده چې تر پایه موږ سره پاتې شئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. احمد شاه ابدالي د محمد زمان خان او زرغونه بیګم زوی دی چې په 1922 میلادي کال کې په قندهار کې وزیږید. نوموړي خپل ابتدایي زده کړې په قندهار کې ترسره کړې. د احمد شاه بابا د ماشومتوب په دوره کې سیاسي اوضاع په سرعت سره بدلیده. د هوتکیانو پاچاهي له منځه تللې وه او له ایران څخه نادر افشار په قندهار حمله وکړه او دا ځای تصرف کړ. احمد شاه بابا له ځوانۍ څخه علم او ادب سره زیاته مینه درلوده او خپله یې هم د شاعرۍ لوړ استعداد درلود. په قندهار باندې د نادر افشار له حملې څخه وروسته احمد شاه په ناچارۍ سره د نادر افشار په فوج کې شامل شو چې د لږ وخت په تیریدو سره د خپل زړورتیا له مخې د نادر افشار پام ځان ته واړو. نادر افشار هغه د قزلباش او ازبک ځواکونو د قومندان په حیث وټاکه. احمد شاه بابا د نادر افشار په فوج کې ورځ پر ورځ پرمختګ کاوه ان تر دې چې د سپهسالارۍ مرتبې ته ورسید. همداسې مهال چې په 1940 میلادي کال کې نادر افشار د یو پټ توطئې له امله ووژل شو. د نادر شاه افشار امپراتورۍ په سرعت سره ونړېده او داخلي اختلافات اوج ته ورسېدل. احمد شاه بابا چې یو ذکي، هوښیار او مدبر ځوان و، د داخلي اختلافاتو مخنیوی وکړ او د نادر شاه افشار کورنۍ هم چې د مرګ له ګواښ سره مخ وه وژغورله. احمد شاه بابا قندهار ته راستون شو او وی غوښتل چې یو سوچه افغاني واکمني باید رامنځته شي. هغه د افغانستان د ټولو قومونو مشران راټول کړل او هغوی ته مشوره ورکړه چې د ټولو په اتفاق خپل نوی زعیم وټاکي. بالاخره په قندهار کې د شیر سرخ لویه جرګه دایره شوه. احمد شاه بابا نه غوښتل چې واکمن شي. دې جرګې 9 ورځې دوام وکړ او له 9 ورځو څخه وروسته بالاخره یو کس د صابر شاه کابلي په نوم چې یو صوفي و د شاهي تاج پر ځای یو خوشه غنم د احمد شاه په دستار کې وټومبله او نوموړي سره د افغانستان د نوي شاه په حیث بیعت وکړ. نو په همدې ترتیب سره د جرګې ټولو غړو یو بل وروسته له احمد شاه سره بیعت وکړ. احمد شاه بابا واک ته د رسیدو سره سم لومړی د افغانستان د قومونو ترمنځ د اتفاق پر راوستلو بوخت شو. هغه د پخواني افغانستان له ټولو برخو څخه مختلفو مشرانو ته په حکومت کې ځای ورکړ. احمد شاه بابا په هغه مهال کې ډیره منظمه او قوي اردو هم جوړ کړه چې د فوج تعداد تر 1.5 لک څخه زیات و. دا فوج په څو ډلو ویشل شوی و: سواره نظام، پیاده نظام، غشي ویشتونکي، د چریکي عملیاتونو فرقه، شاهي ګارد او خاص جنگي ځواک. احمد شاه بابا چې په پوځي کارونو کې خورا لویه تجربه درلوده په لنډ وخت کې وشو کولی چې د هغه عصر او زمان تر ټولو پیاوړې اردو جوړه کړي. هغه د نظامی تشکیلاتو ترڅنګ ډیر منظم اداري تشکیلات هم جوړ کړل. د مالیاتو سیستم چې ډیره موده فلج و بیرته فعال شو. د دې ترڅنګ خلکو ته د خدمات رسونې پروسه چټکه شوه. احمد شاه بابا غوښتل چې داسې یو ستراتیژیک اداره رامنځته کړي چې له هغه څخه وروسته هم دوام وکړي. هغه وخت کې د دراني سلطنت له جوړېدو څخه وروسته افغانان ډیر خوشحال ول، ځکه له اوږد ځنډ څخه وروسته یو ځل بیا د یو افغاني نظام څښتنان شول. احمد شاه بابا به پر تخت نه کېناست. د هغه تجملي او زینتي اسباب نه خوښېدل. هغه به د خلکو په منځ کې لکه یو عادي فرد ژوند کوو او د خلکو مشکلات به په خپله اورېدل. د احمد شاهي نظام د کامیابۍ مهم دلیل په دې نظام کې د اطاعت کولو اصل و او همدا وجه وه چې احمد شاه بابا وشو کولی چې ټول خراسان، هندوستان او ایران تر خپلې ولکې لاندې راولي. احمد شاه بابا د خپلې واکمنۍ په دوره کې ډیر جنگي سفرونه کړي دي چې نوموړي خپل فتوحات د سند او لاهور څخه پیل کړل. تر هغه وروسته د ایران نیمایي خاوره تر اصفهان پورې تر خپل ولکې لاندې راوسته. وروسته نوموړي په شمال کې مختتګ وکړ او اوسنی تاجکستان ټول ونیو او د ازبکستان او ترکمنستان ځینې سیمې هم لاندې کړې او همدارنګه له بخارا څخه د بدخشان لارې خرقه شریفه قندهار ته انتقال کړه. احمد شاه بابا بیرته خپل پایتخت قندهار ته راستون شو او په قندهار کې ځینې راپورته شوي بغاوتونه وځپل چې په دې مهال کې له هند څخه د هند او ټول اسلامي نړۍ ستر عالم شاه ولی الله دهلوي لخوا ورته پیغام راورسید. په پیغام کې ورته لیکلي ول چې احمد شاه نه یوازې د افغانستان پاچا بلکې د نړۍ د ټولو مسلمانانو امید دی. پر نوموړي واجب دی چې د نړۍ په هر کونج کې د اسلامي امت درد دوا کړي. شاه ولی الله دهلوي په خپل پیغام کې زیاته کړې و چې دا مهال په هند کې د ګورګاني او اسلامي حکومت ډیر ضعیف شوی او په هند کې نوې قوت د مراټو په نوم ظهور کړی دی. مراټا چې بت پرستان دي له مسلمانانو سره په هند کې ډیر بد چلن کوي او د مسلمانانو ټول وژنه شروع کړې ده. د هند ټول مسلمانانو سترګې تا ته پلار دي. کچېرته د نن زمونږ پوښتنه ونه کړه نو د قیامت په ورځ به د هند ټول مسلمانانو لاس ستا ګریوان ته وګد وي.
احمد شاه بابا د دې پیغام ته لوستلو څخه وروسته د هند د نیولو لپاره آمادګي پیل کړه. هغه په 1961 میلادي کال کې د 1 لک کسیز لښکر سره د هند په طرف روان شو. په خیبر او پنجاب کې د لنډې دمې څخه وروسته د هند سرحداتو ته نږدې شول. د هند پر لاره کې ټولې سیمې خپل متابعت ته اړ ایستلې. بالاخره د 1961 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د مراټاو او افغانانو لښکرې د پانیپت میدان کې د قتال په موخه سره مخامخ شوې. د افغان لښکر مشري شخصا خپل ابدالي کوله او د مراټاو لښکر مشري د ساده شیف راوبو په نوم یو شخص کوله. جګړه پیل شو او احمد شاه بابا وشو کوله چې په خپل خاص نظامی مهارتونو سره پر دښمن د محاصرې حلقه تنګ کړي. بالاخره هندوانو د افغانانو په لاس سخته ماتې وخوړه. د هند په تاریخ کې یو له ډېرو خونړیو جګړو څخه همدا د پانیپت جګړه وه. په دې جګړه کې 15,000 افغانان او 11,000 هندوان ووژل شول. د مراټاو لښکر ټول تباه شو او په 100,000 هندوان اسیران شول چې د مراټاو شاهنشاهي د تل لپاره د تاریخ له صفحو څخه محو شوه. احمد شاه بابا په فاتحانه توګه ډهلي ته ننوت او د ډهلي د حکومت تاج پر سر کېښود. د هند ټولو مسلمانانو له ابدالي سره بیعت وکړ او نوموړي ته د شاه هند لقب ورکړ. احمد شاه بابا بیرته قندهار ته راستون شو او د پښتونخوا سیمې ته په رسېدو سره د اشعار په ژبه جاري شول. که هر څو مې د دنیا ملکونه ډیر شي زما به هیر نشي د ستا ښکلي باغونه. د ډهلي تخت هیرومه چې را یاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. احمد شاه بابا په خپل حکومتولۍ کې ډیر حساس او هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې د مملکت ملي منافع تر پښو لاندې کړي. نوموړي په ډیر تدبیر او عدالت سره د اسیا پر لویه سیمه حکومت کاوه. احمد شاه ابدالي بالاخره په 1903 میلادي کال کې په قندهار کې د 50 کالو په عمر وفات شو او د خرقې شریفې د مسجد ترڅنګ دفن کړی شو. احمد شاه بابا د افغانستان تاریخ او ځلانده ستورو څخه دی چې د افغانانو ورک شوی تاریخ او هویت یو ځل بیا راژوندی کړ. له هغه څخه وروسته دراني امپراتوري د کورنۍ اختلافاتو له امله ډېر ژر ضعیفه شوه او د هرې ورځې په تېرېدو سره به د احمد شاه بابا په لاس فتح شوې ځمکې له لاسه ورکولې، تر دې چې بالاخره زمینه د انګلستان یرغل ته مساعده شوه او د افغانستان تاریخ نوي پړاو ته داخل شو. زمونږ د نن ورځې ویډیو همدلته پای ته رسیږي، خو موږ په پام کې لرو چې تاسو ته په راتلونکو ویډیوګانو کې د احمد شاه بابا څخه وروسته د افغانستان تاریخ په مختلفو برخو کې رانقل کړو. نو د پښتو تاریخ چینل ملګرتیا وکړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ.